السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل MB بچت کړئ. دوستانو زیاتره ملګري داسې وي چې هغه په خپل موبایل کې پیکیج ولګوي او د هغو پیکیج بیخي زر ختم سي. نو دوستان تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو څو داسې سیټینګونه در وښیم که چیرې دغه سیټینګونه تاسو په خپل موبایل کې وکړئ، بیا که تاسو پیکیج ولګوئ ستاسو پیکیج به زر نه ختمیږي. نو دغه ویډیو موږ سره تر پای وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اوس که چیرې ستاسو د انټرنیټ MB زر ختمیږي، د هغه رقم د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپل موبایل کې به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ او لینک یې په اول کمنټس کې هم شته، د هغه څخه هم تاسو کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې موږ دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم به دوستانو په کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ویټ یو څو لوډینګ به دلته لوډینګ روان ده، یو څه انتظار به تاسو ورته وکړئ تر څو دغه اپلیکیشن تاسو ته ستاسو په موبایل کې خلاص سي. نو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، دغه رقم ګوره دوستانو که چیرې تاسو موبایل کې ډیټا استعمالوئ، دلته دوستانو 1.3 GB ډیټا ما یوز کړې ده، یعنې د موبایل ډیټا ما یوز کړې ده. او دغه رقم که چیرې تاسو وای فای استعمالوئ، ما 35 GB وای فای یوز کړې ده، نو دلته دوستانو تاسو ته وای فای درشي. دلته ډیټا سیوینګ موډ دلته به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک پسې وکړئ. دلته به دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، ګوره دوستانو په اوپن کې هغه اپلیکیشنان تاسو ته راړوي کوم اپلیکیشنان تاسو اوپن کړي وي، په بلاک کې هغه اپلیکیشنان تاسو ته راړوي کوم چې تاسو په موبایل کې بلاک وي. نو ګوره دوستانو دغه ټول اپلیکیشنان فعلاً بلاک دي. دغه درې اپلیکیشنان ما په خپل موبایل کې خلاص کړي دي. اوس دوستانو ډاونلوډ منیجر شو. اوس زه غواړم چې دغه بلاک کړمه. ډاونلوډ منیجر بیخي زیات MB خوري، د هر چا په موبایل کې دغه اون وي، نو دغه به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې بلاک کړئ. کله چې دوستانو دغه تاسو بلاک کړئ، بیا به ستاسو موبایل کې فالتو شیان نه ډاونلوډېږي. دغه رقم دوستانو ګوګل پلی سروس شو، دغه هم زه بلاک کوم. دلته به دوستانو تاسو په بلاک بټن باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو PUBG موبایل شو. اوس PUBG موبایل ما په خپل موبایل کې دا ډېر وخت کېږي چې ما PUBG نه ده کړی، نو دغه له ډېر وخت څخه دا اوپن ده. نو زه غواړم چې دغه دې هم چې بلاک سي، نو دا اپلیکیشن دې هم بلاک سي، بیا دې دغه هم نه ما څخه MB نه خوري. نو ګوره دوستانو دغه اپلیکیشن ما هم دلته بلاک کړئ. نو دغه رقم که ستاسو موبایل کې هر اپلیکیشن اون وي، هغه له تاسو څخه زیات MB نه خوري، هغه به ټوټل تاسو بلاک کړئ او کوم اپلیکیشنان ستاسو په کار ولو دوستانو هغه به تاسو نه بلاکوئ. نو په دغه طریقه سره بیا تاسو کولی سئ ستاسو د انټرنیټ MB بچت کړئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاویږي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.